ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة فرقان تدي سورة دعوة نفي الشرك في البركات تبارك الذي نزل الفرقان دمخ سورة سره مناسبت اغداد چمخ کی صورت کې الله رب العزت په مثال سره فرق وکړ په مابین د حق او د باطل کې په دې صورت کې الله بیان د فرق په مابین د اهل حق او د اهل باطل کې خلاصه د صورت سلور باب ده اول باب دا اول صورت نا لسم نمبر آیات پوری پدې کې اول الله رب العزت دعوه ذکر کوي تبارک الذی نزل الفرقان او بیا پاغي باندې شپږ عقلي دلایل پیش کړي او بیا د معبودانو باطلونه د شپږو شیزونو نفي کوي چاوي سنشي کوله او بیا زجر د انکار د قران باندې او آخر کې زجر د انکار د رسول باندې بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کوو تبارک الذی نزل الفرقان برکت معنا ما مخکې کړي وا یو شي کې زیات خیر او برکت یو شي کې نمور او استل او لکسیز د ډیرو خلکو د پاره کافی کېدل دې ته وی برکت دا کار صرف الله کوي دا بل څوک نشي کوله الله فرمایي تبارک الذی برکت اچون کې ده هغه ذات برکت مصدر ده د دې اسم فاعل هم راضی او اسم مفعول هم راضی اسم فاعل مبارک اسم مفعول مبارک کله چې دا په صيغه د اسم فاعل باندې شي نو مبارک معنا برکت اچون کې بیا غا صرف الله کې دې شي بل څو په شیزونه کې برکت نشي اچولې او چې کله مبارک په صيغه د اسم مفعول باندې شي خیر اچولې شوی نو هغه به زمانم کېدلې شي مکانم کېدلې شي انسانم کېدلې شي عیسی علیہ السلام هغه خلق توای وجعلنی مبارکان ما کی الله خیره چولې دې ز مبارک ما امدارنګ مکانم کېدلې شي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا قرآنم کېدلې شي وهذا کتاب انزلناه مبارک
اوقات هم کېدلی شي لکه د مازیګر د مانځه نه وروستو دا وخت څه دی مبارک دی سار د مانځه نه وروسته تر نور د ختو پورې دا څه دی مبارک وخت دی نو په صغیر اسم فاعل باندې صرف الله مبارک کېدی شي بل څوک مبارک نشي کېدلی او چې کله صغیر اسم مفعول شي بیا انسانم کېدی شي بیا مکانم کېدی شي بیا زمانم کېدی شي بیا کتابم کېدلی شي دلته الله رب العزت تبارک ویل دی رست الذی نزل الفرقان ویل دی نو دلته د برکت معنا دا مصدر په معنا د مبارک باندې او دا ماده تبارکل ته چې ذکر ده د دې ماده د برکت نو هغه په معنا د مبارک باندې خیر اچون کې نو خیر اچون کې صرف الله دې بل څوک نشي کېدلی او خیر اچول شوی زمان مکان اوقات قرآن دا ټول کېدلی شي تبارک الذی نزل الفرقان خیر اچون کې دې برکت اچون کې دې هغه ذات نزل الفرقان علی عبده چرا لګلې دې قرآن ما تاسو ته ویلو په اصول کې چې د قرآن کریم د نمونو پر رابطه باندې بعض خلکو 50 بعض سلو تر رسولیو خو ابن جریر طبری دا غوی را ادا و چې قرآن کریم نمونه سلور دی او یو نمبر سره بل اضافه شوی هغه کې یو قرآن بل فرقان بل کتاب بل تنزیل دا نمونه د قرآن او پنځم سره ذکر دا یو نمونه دي دا نور د قرآن کریم څخه دي صفات نو فرقان د په نمونه کې نوم دی او فرقان ورته په دی وجوای چې حق او باطل زکه بیلې علی عبده فخل بندا ليكون للعالمین نذیرا د دې د پاره چې شی د مخلوق د پاره يرون کې لفظ د عالمین دا غلې دی خودلته د عالمین نه مراد مکلفین دي معنی هغه څوک چې د الله د خوانه په احکام باندې مکلف دي چې هغه انسانان دي او پیریان دي نو ليكون للعالمین نذیرا چې شی د پاره د مکلف او د مکلفینو د پاره څو ګرځي يرون کې الذي له ملك السماوات والارض هغه الله چې داغه د پاره د بچای د اسمانونو او د زمکي ولم يتخذ ولدا او نه دی نیولې دغه الله څوک بچي او نازولې نه بچی ته ضرورت شته نه نازولي ته ضرورت شته هغه مخکې صورت کې تیر شو الله فرمایي کما چرتا مشغله نیولې یا می ولد او نازولې نیولې نو لتخذناه من لدنا نو ما بداغه د خپل طرف نه نیولې ستاسو خوخه ته به نه پرې خو او که د الله معنا مشغله شي نو بیا معنا دا ده کما لوبي کوله نو ما زمکه اسمان ځان سره ملوبي کړی وې لیکن ستاسو پیدایش ته پکې به ضرورت نه وو لیکن تاسو چې مې کې پیدا کړی د دې معنا دا ده چې ما لوبي نه دي کړی دا په ما یو حکمت باندې پیدا کړلی په یو مقصد می پیدا کړلی الذي له ملك السماوات والارض هغه الله چې داغه د پاره دا بچای د اسمان او د زمکی ولم يتخذ ولدا څوک بچي ولم يكن له شريك في الملك او نشته د الله سره څوک شریک په بچای کی وخلق كل شيء او پیدا کړی د الله هر یو چیز فقدره تقدیرا به اندازه کړی د غیر په خاص اندازه باندې واتخذوا من دونه اوس په منکرین توحید باندې او په خلکو باندې چې د الله نه علاوه نور معبودان ځان ته نیولې دي
الله په غیب باندې رد کوي چې د لاس کې څه شی دي چې تاسو ته معبود وایي د دې په لاس کې څه دي چې تاسو حقدار د بندګۍ ګڼئ دوی سره څه را مدد واتخذوا من دونه آلهة نیولی دی خلقو سوا د الله نه آلهتان نور حقدار د بندګۍ آلهتان معبودان لا يخلقون شيئا عجیب خبره ده هیڅ شی نشي پیدا کولای معبود دی هیڅ شی نشي پیدا کولای معبود دی څومره ناشنا خبره ده لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولای هیڅ یو څیز وهم يخلقون او دی په خپل مخلوق کړی شوی دی پیدا کړی شوی دی نو چې سړی په خپل مخلوق وي هغه بل مخلوق څنګه مخلوق وګرځي او دی بداغه مخلوق خالق څنګه وګرځي وهم يخلقون او دی په خپل پیدا کړی شوی دی ولا يملكون لانفسهم ضرا ندی اختیارمند ځان د پاره ضررن د ضرر د پکولو عجیبه معبود دی ځان نه ضرر نشي د پکولو معبود دی ولا نفعا او نه د فائدې رسولو نه د ضرر رسولو اختیار وسرشتا نه د فائدې رسولو ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نه په وسه کې مرګ شتا نه په وسه کې ژوند شتا نه په وسه کې پاسول شتا نه څوک پاسول شي نه څوک وجل شي نه چاته ژوند ورکول شي عجیبه معبود دی عجیبه حقدار د بندګۍ دی چې لاس کې هیڅ نشتا او څکه معبود دی او حقدار د بندګۍ دی ولا يملكون موتا اختیار نه لري د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوند ولا نشورا او نه د پاتسولو پورته کولو وقال الذين كفروا وای هغه کسان چې کفر کړي دي ان هاذا الا افکون نه دا قران مگر دروغ دی دروغ نعوذ بالله څنګه دروغ دی افتراه د ځان نه جوړ کړي دي د پیغمبر دی قران لرا واعانه عليه قوم اخرون او مدد کړي دي د دسرا په جوړولو د دې کتاب کې قوم نور مراد قوم آخرون یهود نصارا دي یهود نصارا دي هغه کې دی یو نوم جبر د بل نوم یسار د بل نوم عداس نبی علیہ السلام بعد نبوت نه مخ کې دوی سره کې ناسته پاتېده نو پدې خود دې خلکو یقین وو چې نبی علیہ السلام نه لیکل کولې شي او نه ویل کولې شي زکه دا خبره کوي کمن دا ټکی وسره مرګري نه کو خلک برابر اعتراض کوي چې تاسو څنګه وای چې دا د ځان نه جوړ کړي دي دا خو نه لیکل کولې شي نه ویل کولې شي نو ګوره څنګه لار ځان نه جوړ کړه واعانه علیه قوم اخرون دا وسره بل چا مدد کړي دي هغه ورته جوړ کی هغه ورته اوې دی به مونږ ته بیانې او هغه چا باندې چې دوی حواله ورکول هغه اهل کتاب جبر یسار عداس واعانه علی قوم اخرون او مدد کړي دی د دسرا د دې کتاب په جوړولو کې قوم اخرون قوم نور فقد جاءوا ظلما وزورا الله فرمای فقد جاءوا یقینا راتلو کړ دوی ظلمن زیتی تا وزور او دروغ تا ډیر لوی زیته وکړو ډیر لوی دروغ ویل چې د دې حواله په چا ور کړه په پیغمبر باندې چې ګنه دا د ځان نه جوړ کړي دي کله د ځان نه جوړ کړي خو تاسو نه دې پښان دی کتاب راوړی کنه وقالوا وایدی اساطیر الاولین دا قران قصیدی او عادتونه دي د مخکینو خلقو دا سي د دروغ قصیدی او د دروغ عادتونه دي د مخکینو اکتتبها
چې لیکلی دی دی پیغمبر پچا باندې فهیتم لا علیه بکرتم و اسویلا نو بیا دا لستل شي په دبانې سبا او بیگا اکتتبها لیکلی دی پیغمبر اکتتبها لیکلی دی پیغمبر دی لرا پچا باندې فهیتم لا علیه بیا دا لستل شي په دبانې بکرتم و اسویلا سبا او بیگا دا زکوي ما د مخ خلاص کړه کدا اوې چې بل چا وته لیکل نه ده بیا خو ښکارا دروغ دی د دوی په نسبانه نور مت دروغ وای چې هغه خو لیکل نشي کولای نو څنګه ولیکو نو وای اکتتبها لیکل د دې پیغمبر دی قران لره په بل چا باندې فهیتم لا علیه بکرتم و اسویلا نو دا لستل شي په دبانې سبا او بیگا قل انزله الذي يعلم السر ورتوا دا دی پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړي نه په بل چا باندې لیکلې دی بلکې خبره دادا قل ورتوا انزله الذي يعلم السر را لګل دی قران لرا هغه ذات چې پویږي په پټو خبرو باندې په اسمان کې هو اسمانونو کې هم او پزمکه کې هم انه کان غفور الرحیم یقینا د الله دې بخون کې مهربان وقالو ما لهذا الرسول اوس ګوري اعتراضونه شروع شو د دوی یو اعتراض داو کله به ویل دا خو بنده ده کله به ویل دا خوراک کوي کله به ویل دا بازار کې ګرځي دا دغه اعتراضونه وو الله دا اعتراضونه را نقل کوي او نمبر په نمبر د دې ټولو جواب کوي وته ګورئ وقالو وایدی ما لهذا الرسول سچل شوی دې پیغمبر ته یاکل الطعام چې خوري طعام ويمشي فی الاسواق او ګرځي بازارونو کې دا د بازار ګرځیدل دا د دعوت په بنیاد باندې وو پیغمبران اسی چټی باندې بازارونو کې د سیال او تماشې لپاره نه ګرځي بلکې د دې مقصد دا دی د بازار کې ګرځي اگر چې د دعوت په بنیاد ګرځیدو خو هغه دام نامناسب ګڼل چې پیغمبر ته وګوره باز پیغمبر چرته ګوټ کې کینی لکه اوس د خلکو د عقیده ده مولات څه کار دی چې هغه د سیاست خبرې کوي د مولات څه کار دی چې هغه د حکومت خبرې کوي مولات خو په کار دی چې ته ګوټ کې ناشتي دا یو غلط تصور د مخکې هم د قصر نقل او د خلکو ذهن ته ورکو شوی دی کته هر څومره وته وای چې ګوري دین او سیاست دا جدا شي نه ندي حدیث کې راځي رسول پاک علیه السلام فرمایي د بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء دا غوی سیاست په پیغمبرانو چلاو سلیمان علیہ السلام پیغمبر او بادشاہ داوود علیہ السلام پیغمبر او بادشاہ دا ډیر غلط تصور دی چې خلک وای مولا کار صرف د جمعه سره دی مولا کار صرف د سبق سره دی نه د مولا کار سبق هم دی جمعه تبادل هم دی او ملک په قران او سنت باندې ابادول دا هم د مولا فریضه ده نو وای مال هذا الرسول یاکل الطعام سچل شوی دی پیغمبر ته چې خوراک کوي ويمشي فی الاسواق او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ملکون ولنشر علیه د ملائکه چاغه ورسره ګرځي او یا عین ملائکه راته جوړ کی پیغمبر فیکون معه نذیرا چې شي دغه ملائک د دسر يرون کی فکار دا د پیغمبري نو مشر شو کنه مشر سه انضباطان پکاروي پکار دا سره د سم انضباطان سو کې ملائک لولا انزل الیه ملکون ولنشر لغلظه ملائک فیکون معه نذیرا چې شي د سر يرون کی او یلقا الی کنزن یا ولنشر غرزول دتا ولنشر گزار لیدتا کنزن خزانه فکار دا برنو تا دیر مال راوارتی سرا و سپین ورطا راوارتی او د سرو و د سپینو نه بالکل
پسرو پسپینو بمبال د سنبال کی د سره خو هیڅ هم نشته د وسم د خلکو زین دی چې مشری باغ څوک چې چا څه پیسې وي او تکون له جنتون یا ویل لپاره باغ پکار دی باغ ولري چې دا غینه دی فائدہ اخلي او تکون له جنتون یا شید لپاره باغ یا کل منها چې خوراک کې دا غینه ګوري ان دومره قمق الخلق چې کله سړی سره علم نه دین وسره نه ایمان وسره نه هغه دومره احمق وي لکه دلته ګوري یو کرخه مخ کې وای مال هذا الرسول یاکل الطعام ایو کرخه رسته وای او تكون له جنة یاکل منها خیالم دې ټکی ته یو طرف ته اعتراض کوي چې ولی خوراک کوي بل طرف ته وای باغ نشته او چې داغه نه خوراک کوي نو شودا خانه ته یو طرف ته داوي بل طرف ته داوي به په مخفله خبره ټینګ شکنه به باغ ته ضرورت ته به کور ته ضرورت ته به نور ضرورتونه پوره کول ته ضرورت ته او خبره دا ده چې الله فرمایي اولئک کل انعام بل هم اذل چې وسړي سره ایمان نه او دارنګي په نه قران او حديث سره نه دغه څه غلطي لکدا خبرو کې تضاد وي ټکر وي او اختلاف وي وقال الظالمون وای ظالمان اما خلق تا چې کوم خلق پیغمبر پسې روان دي ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو خدا بیرانی تابعداري نه کوي مگر د یو سړي چې جادور باندې کړی شوی دی تاسو خودش چا پسې روانه چې پاغه جادو شوی دی په دې باندې چې کوم سوال او سورته بنی اسرائیل کې ما داغه جواب کړو سوال دا دی چې دا خبره خو څه بعیده نه ده کافر کدا وای چې تاسو د یو سړي پسې رواني چې پاغه باندې جادو کړی شوی دی دا خو څه دروغ نه ده نبی علیہ السلام نو جادو شوی نو ما تاسو ته الته جواب وکړ یو جواب دا چې ګوره جادو پاغه باندې شوی په مدینه کې او دا خبره کوم ځای کې کولی مکه کې حال ته پاغه باندې جادو کوم ځای شوی چې دی وای ان تتبعون الا رجلا مسحورا دیم مسحور په معنا د ساحر باندې دریم مسحور معنا د یو عضو په دې انسان په بدن کې یو عضو ده چې دا غي د وجود په وجه باندې انسان خوراک کوي وزميږي نو خبره به مغل ورزي چې دا څنګه پیغمبر دی چې خوراک کوي او د په بدن کې هغه حصہ موجوده ده چې د خوراک څخه کوي ازمایي او څلورم جواب ما تاسو ته کړو چې مسحور نبی علیہ السلام یقینا مدینه کې اور باندې سحر شوی خو دماغ ورته نو خراب کړي په وحی باندې په بیان باندې په دین باندې څه اثر نه و صرف اثر دومره چې یو کار به نو کړي خیال به داو چې ما کړي دي بیبیانو ته منځ دې شوی نه و به لمبل چې نه زنه دې شوی ما لیکن په وحی باندې په بیان باندې زری برابر اثر نه و د دې مقصد دا و چې تاسو د څه چا په رواني چې داغه دماغ خراب شوی نعوذ بالله انظر کیف ضربوا لك الامثال وګوره څنګه تعالی مثالونه بیانوي فضلوا گمراشو فلا يستطيعون سبيلا وسندر د سملاره تبارك الذي ان شاء ګوره شاته بوسراشي ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق هم دلته د سوالونه وکړو دا ولی خوراک کوي دا ولی دا کوي دا ولی دا کوي جوابونه تا ګورئ تبارک الذی برکتا چون کې د اغزاد ان شاء کو غواړي جعل لك خيرا من ذلك درب کی تا او بغرز استاد پارا ورل دینا دی خو یو با خبره کوي الله فرمایي که زه غواړم د دینه به غوړه درکم خيرا من ذلك ورل دینا جناتین باغونا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې د ونو داغې نه ولي
ويجعل لك قصورا او وبغرد استا لپاره بنگلې درب کی تا ته بنگلې بل کذبوا خبر دانه دا چې د خوراک کوي خبر دانه دا چې باغ نه لري خبر دانه دا چې کور نه لري بنیادی مسله دا بل کذبوا بالساعه بلکې دوی اصل د قیامت ته منکر دي دا خبر چې دی کوي د قیامت نه مني بل کذبوا بالساعه بلکې نسبت دروغ کوي د قیامت ته بل کذبوا بلکې نسبت دروغ وکړو بالساعه قیامت ته واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او تیار کړی دی موږ دا غچا د پاره چې دروغجن غني قیامت د دروغ نسبت کوي قیامت ته سعيرا ور لمبي وهن کې سعيرا ور لمبي وهن کې او د دې ور حالت بیانې اذا راتهم کله چې وګوري دا ور دوی لره کله چې وګوري دا ور دوی لره من مکان بعید دا غزه لرینا سمعوا لها او ریب دوی دغه ور د پاره تغیزن غصه داسي غړمبیږي با غصه وي او سورۃ ملک وی چې داسې به غصه وي تمیزه چې سره بیل شي تقوچوي جدا جدا شي وزفیرا او دارنګ هناره داسې به هنيږي دی به دروازه نواوري واذا القوا منها مكانا ضيقا کله چې وګرځول شي دوی منها د دی ورنا مکانا ضيقا پاغزه تنگ کی مقرنین تړلی شي خپل لاسونه به تړلی وي او په تنگ ځکه به ورواچي دعوا هنالك صبورا را بلی په دغه وخت کې صبورن هلاکت هاي زما تباہی هاي زما هلاکت هاي زما غم هاي زما مصیبت دا چغي بوهي الله فرمای لا تدعوا اليوم التبورتو ویل شي اوازونه مکوینن مرابلینن صبورا واحدا یو هلاکت یو تباہی ودعو صبورا کثیرا چغي وهي اوازونه وکي راو بلې مصیبتونه ډېر هلاکتونه ډېر اوس ګوري الله رب العزت د جهنميانو د هغه خلکو چې پیغمبرانو باندې اعتراض کوي هغه خلک چې په قران اعتراض کوي چې وای دا ځان نه جوړ کړي دا غوي حالت بیان کو وس د دې په مقابل کې د هغه خلکو حالت بیانې چې غوي پیغمبر باندې اعتراضونه نه بلکې پیغمبر باندې ایمان راوړي قران باندې اعتراض نه بلکې په قران ایمان راوړي اوس داغه حالت بیانې او بیا د قضاوت تا تاواله کوي چې زه توس اندازه ولګوا دا بخي کدا بخي دا بخي او کدا بخي ازال قلت ورتویا ازالک خیرن آیا دا غوړه دي ازالک خیرن آیا دا غوړه دي چې وسړې دي د جهنم په تنگ ځای کې پروتي او چغې دی وਹੀ زما مصیبت زما غم زما درد ام جنت الخلد التي یا غ جنت ته همیشګری هغه وعد المتقون چې داغه وعده شوی د چا سره د متقینانو سره كانت لهم جزاء ومصيرا وی بدغه جنت دی متقینو د پاره جزاء بدلا ومصيرا او زید ورګرځیدو زید ورتلو لهم فيها ما يشاءون جهنم کې هغه چغي وي او جنت کې جنتیانو د پاره لهم ما يشاءون د دوی د پاره په دې جنت کې هغه څه چې دوی غواړي ستا چړت څه غواړي ګوري سوچ سره وکي دنیا کې الله رب العزت موږ نه غواړي راته وای زه چې صدق ته وایم
زه چې تانه څه غواړم ته دا ومنه، نو بیا چې جنت کې ته مانه څه غواړې زه به هغه درکړم. دنیا کې ته زما غوښتنه پوره کا، آخرت کې به ستا غوښتنه پوره کړم. که یو دنیا کې یو سړی د الله غوښتنه نه پوره کوي، نو بیا دا نشي کېدلی چې جنت کې د هغه ضرورتونه څه شي پوره شي. نو موږ سره الله همیشه دپاره همداسې سلسله چلوله، ان تنصر الله ینصرکم. ته مخکې شه، ته د الله د دین مدد شروع کا، ینصرکم الله به ستاسو مدد شروع کی. موږ وایو ته مې اول مدد وکړه بیا به زه کار کوم، دا نه کېږي. دلته موږ وایو الله ته موږ ته ټولې خوشحالۍ راکا، نو پس د هغې نه به زه ستا خبره منم، دا نه کېږي. دلته موږ د الله ومنو، حقیقت دا دی. اوس الله احسان وکړ، ډېر رحیم کریم ذات دی. څومره چې خلک وېرېدل، الله اقصې ورته اسانه کړه. خو خبره دا وه چې 2 ورځې تکلیف موږ په روژه باندې تېر کړ. اولنۍ او دویمنۍ روژه تاسو ته پته وه، د برداشت نه وتې وه. د ډېرو خلکو نه ما واورېده که دا حالت وي نو موږ روژې نه نیسو. اول زه خبره کوم، زما شوګر دی، بلډ پریشر مې دی. د جمعې په ورځ باندې زما داسې حالات مازدیګر کې شروع شو چې زما هېڅ دا تصور نه ته ورسېږم. حتی چې ډاکټرانو په هغه کور خواصه مې چې کوم سپینګیري خلک ټول راله راته ویل چې روژه ماته کا، ما نه ماتوم. 2 ورځې موږ تکلیف وویسته که نه، اوس د هغې 2 ورځې نه راایسته. رښتیا وایي داسې موسم تاسې چېرته په عمر کې لیدلی دی؟ خو د الله بندګانو د الله غوښتنې پوره کوي، الله به ستاسې غوښتنې پوره کوي. موږ کې مصیبت دا چې موږ د الله غوښتنه نه پوره کوو، هغه ته وایي للوې کا. نو بیا دا د الله قانون نه دی، دا د الله د سنت نه خلاف خبره ده. ان تنصر الله ینصرکم. دلته الله فرمایي تا دنیا کې د الله خبره منلې ده، د هغه تقاضاګانې تا پوره کړي دي، نو لهم فیها ما یشاءون. اوس تا تقاضاګانو ته ګوره چې څنګه پوره کېږي. دوی دپاره به په دې جنت کې هغه څه وي چې دی غواړي، خالدین همیشه به پکې وي. او که ستا خبره دای چې دا هسې موږ له دوکه راکوي، دا موږ ته فریب راکوي، نو الله فرمایي کان علی ربک وعدا مسئولا. دا ستا پر رب باندې وعده غوښتلې شوې، مسئوله غوښتلې شوې، مسئولات تپوسلې شلې. دا داسې وعده ده چې غوښتې شي، دا داسې وعده ده چې تپوسې کولی شي. کانا دا علی ربک ستا پر رب باندې وعده غوښتلې شوې. و یوم پاغه ورځ یحشرهم چې راجمع به کې الله دوی لره، وما یعبدون من دون الله، او هغه څوک چې دوی بندگی کوله سوا د الله نه. فیقولو الله به ورته ووایي انتم اضللتم عبادی هؤلاء. دی معبودانو ته به وایي ښه انتم آیا تاسو اضللتم عبادی گمراه کړي وو تاسو زما بندگان، هؤلاء چې دادي دا چې اوس تاسو سره ولاړ دي په دې څنګ کې، دا بندگان زما تاسو گمراه کړي. ام هم ضلوا السبیل، یا دوی خپل ورکه کړي و سم لاره، یا دوی خپل گمراه شو د سم لارې نه. دا راته وایي چې دا په خپل گمراه شو، سم لارې پرې خو لکه تاسو گمراه کړه. قالو اوس د معبودانو جواب ته ګورئ، دوی و دا بوتان دي. د بوت څه کار دی چې الله ته وایي سبحانک ما کان ینبغي لنا. دا همدغه نیکان بندگان دي چې خلکو عبادت کړی دی. من خلکو تم دا خبره کوو چې د الله بندگانو تاسو خو وایي چې دا د اولیاءو عزت دی، خو دا د اولیاءو عزت نه دی، دا سبا د سوال و جواب سره تا مخامخ کړه. که تا د ده بندګي نه وی کړې، الله حاضر ناظر دی چې الله د ده نه تپوس نه کوي چې دا خلک تا ګمراه کړي. دا څه چې مشکل پیدا کړه دا ورته تا پیدا کړه، ځانم دې غر کړه، هغه هم دې د سوال و جواب سره مخامخ کړه. او دی وینا موږ ته دی ویل چې دا وکړئ. الله فرمای قالو دی به اووی سبحانک پاکت ما کان ینبغي لنا، ندی مناسب زمنګ د پاره ان نتخذ من دونک من اولیاء،
چې ولینی سومنګا سوالتا نور مددګاران. آیا تاسو سوچو کې دا جواب دا سوال سره برابر دی؟ تاسو لاندې وګورئ دا جواب د دې سوال سره برابر دی؟ هغه ته پوښتنه وکړه دا خلک تاسو گمراه کړل چې خپل گمراه شوي دي. دوی موږ نه مناسب چې موږ ستانه بغیر بل څوک مددگار ونیسو. نو دی کې داغه د خبرې جواب څنګه وشو؟ فکر خدا و چې دی ورته ویلې وي کدوې داغه د گمراهۍ سبب ګرځیدل چې ورته ویلې او موږ گمراه کړل. کدوې داغه د گمراهۍ سبب نه ګرځیدل واقعي ور دعوت نه ور کړي فکر دا و چې ورته نه موږ نه یو موږ نه دي گمراه کړي. دا چې کوم جواب دی ور کوي دا دغه سوال سره لګي. کله کوئی قرآن آسان دی کنه هر څوک ورته کینی. دا د خوړ کانی کا آسان وکنه ګیدړانو به یوم نو پریخي. قرآن خپل طریقه غواړي خپل استادي وینا غواړي یوازې په تفاسیر باندې نه روانيږي کنه چې سره صرف مطالعه وکړي زړه به تفاسیر پیدا کوي. خیر دې سوال او جواب ته وګورئ. خبره دا ده دی ورته په جواب کې وایي منګ لدا نه دی پکار چې منګ ستانه بغیر بل څوک مددگار ونیسو بل څوک حاجت روا ونیسو. نو چې زه په خپل ځان له بل څوک مددگار نه جوړو ما او نینې سما نو بل ته څنګه وم چې ما مددگار ونیسم. زه په خپل خوراک نه کوم نه بل ته څنګه وم چې وخورم. یو شی زما مخې ته پروت دی او مناسب خود خوراک مناسب نه دی زی په خپل نه خورم نو بیا مال دا جوړی چې تاسو ته وخورم. مقصد د آیات دا دی جواب بالکل دا غیر سره برابر دی. اے الله من ستانه بغیر بل څوک مددگار نه دی نیولې نو زه څنګه به دې ته تیاریږم چې هغه ته ما مددگار ونیسا. نو جواب ډیر په بهترین اندازه باندې ورکړه د مبالغه نه وو دا دومره جواب نه دی او دا مدلل جواب دی. زه په خپل چاته نه ما چې زه د بل بندگی وکم زه په خپل دا کار نه کوم چې بل ځان له مددگار جوړ کما نو دته به څنګه ویم چې ما مددگار ونیسا. قالو ابوید پاکت ندی مناسب منګ لرا چې اونې سمنګا سوالتان من اولاد سو مددگاران او دوستان ولکن متعتهم ګور جواب وک کنه اوس اصل منشأ ته بیانې ولکن متعتهم لیکن تا دوی ته مزه ور کړی مال دی ورک او سړی دی ورک مسشو و آباهم او د دې مشرانو ته حتا نسو ذکر تر دې چې قران یې ورک حتا نسو ذکر تر دې چې توحید یې ورک حتا نسو ذکر تر دې چې هغه دین یې پرې خدا شریعت یې پرې خدا ولکن متعتهم لیکن تا پیدې ورکړ مزي ورکړ دوی تواباهم او د دې پلارانو مشرانو ته حتا نسو ذکر تر دې چې یې ذکر ستا یاداش ذکر قران ذکر مسله توحید وکانو قوما بورا او دا یو قوم تبا کړی شوی بورا انی لعظنک یا فرعون مسبورا امر غلو او دلته سره غبورا دا یو قوم تبا کړی شوی او تبا کیدونکې فقد کذبوکم الله فرمای دی معبودان خستاسو تکذیب وک تاسو دروغجن وګڼلې تاسو دروغجن وګرځولې فقد کذبوکم یقینا دی معبودانو دروغجن وګرځولې تاسو بما تقولون په هغه خبرو کې چې تاسو ویلا چې دا زموږ معبودان دي او موږ دې بندگی کوو هغه خبرو کې تاسو څو وګرځولې دروغجن فما تستطيعون نو تاسو طاقت نه لري صرفن د اړولو د عذاب ولا نصرن او نه د حاصلولو د مدد نه د ځان عذاب اړول شي او نه ځان ته مدد حاصلول شي. ومن یظلم منکم نذق عذابا کبیرا معلومه ده شولا چې دا هغه خلکو چې هغه نیکان بندگان لکه عیسی علیہ السلام شو عزیر علیہ السلام شو ملائک شو
یا په دې وز زمانہ کې کم نیکان بندگان تیر شوی او خلق دا غي بندگی کوي قیامت کې به دا خلق د الله په مخ کې وایي من بل څوک مددگار نه دی نیولې نو موږ څنګه دوی ته ویل چې تاسو موږ مددگار ونی سي ومن یظلم منکم چا چې زیاته وکړه تاسو نه نوځي عذابن کبیره نو وبس کو هغه عذاب لوی وما ارسلنا قبلك من المرسلين او ندلګل منګه مخکې تانا من المرسلين څوک پیغمبران الا انهم دا سوال جواب ورته کوي مال هذا الرسول ياكل الطعام الا انهم مگر یقینا دغه پیغمبران لا یاکلون الطعام خامخا طعام به خور نو خوراک کول د نبوت سره منافات نه لري وعده کول د نبوت سره منافات نه لري بچی راوړل د نبوت سره منافات نه لري یو ساده خلکی ساده خلکو خیال دار چې پیغمبري هغه باندې خوراک کوي نه بس کاک کوي نه وعده کوي سوات والی هغه د پیرې لړ هم درلود دا غزوی وشو چې زوی وشو نو زوی خاصه نه پیدا کیږي خو خلک وعده وکي بيبي خواله ورشي اغه نرست الله رب عزت باج خلق ته اولاد ورکي نو بیا دا جنکې ګذر ته تلی وي خزي وي خوري سواد سیب ته وګوره کنه غم زوی راوړ اغه ته دا ناشنا ښکارا کېدل چې سواد سیبینو هغه با نو وعده کوي نو بچی راوړي دا قمقل خلق خیال دی الله فرمای مخکینو پیغمبرانو ته وګورئ الا انهم لا یاکلون ما ستانه مخکې څو پیغمبران نه دی لېګلې مگر بشک هغه چې خامخا طعام خور ويمشون في الاسواق او بازار کې ګرځیدل دعوت لپاره وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او جوړ کړي دي ګرځولې دي منګه زین استاسو د زینو د پاره امتحان مولا د امید پاره امتحان دی امید مولا د پاره امتحان دی مالدار د غریب د پاره امتحان دی غریب د مالدار د پاره امتحان دی جوړ د ناجوړ د پاره امتحان دی ناجوړ د جوړ د پاره امتحان دی بی بچو والا د بچو والا د پاره امتحان دی تاسو یقین وکئ سکه خلادا مثلا راغلی خو تیر کال باندې یاد دینه مخکې کلونو کې دې شیدل تداسخ زنانه وی چې دا غوی اولاد نه وو نو دعا د پاره به خاتون راولېګل پاغي کې به لیکلی چې مونږ ته نور زنانه تانه را کوي دا توي ته څنګه خزه نه دي زويشته نه دي لورشته دا امتحان نه ده نور څه شي امتحان تاسو نور څه توای ورکړه د بچو نور کول د چا کار دی نو دی کې د دې څه ګناه ده ته ماته وایي چې تاسو هغه ته پیغام دی ورکوي کته خزه تاو بچی راوړل دا اوس خبره الله فرمای وجعلنا بعضکم لبعض فتنه ګرځولې دي منګه زین تاسو د زینو د پاره امتحان او ازمیخ مولا د امید پاره امید مولا د پاره مالدار د غریب د پاره غریب د مالدار د پاره بے بچو والا د بچو والا د پاره او د بچو والا بے بچو والا د پاره جوړ د ناجوړ د پاره او ناجوړ د جوړ د پاره دا امتحان دی اتصبرون آیا تاسو صبر کوئ خبره د استفهام په شکل ده خو مقصود امر د صبر وکئ صبر وکئ وکانه ربک بصیرا او ستا رب دې لیدونکې وقال الذين لا يرجون لقانا ويلبع كسانو چې عقیده نه درلوده د ملاقات زمن لولا انزل علينا الملائکه ولی نشر علی گله په مونږ باندې ملائکه مونږ د ملائکه راولېږي کنه او نرى ربنا یا ولی نشولې د لمغ خپل رب اوسم خلق دا فاسد عقیدو والا اندوان وغیرہ هغه اوسم دا وایي چې دا مسلمان چا عبادت کوي د شی په نظر راځي منګه غوړی چې شی مخې ته پروت دی دې ته پی کني چې دا شیخ ته په لاس جوړ کړل دی چې ته په لاس جوړ کړي هغه معبودي هغه د دې حق لري چې تور ته سرخ کته او نرى ربنا یا ولی نګور من خپل رب لقد استكبروا في انفسهم
یقینا لوی وکړی په خپل ځانونو کې وعتوا عتوا کبیرا او سرکشي وکړه سرکشي لویا یوم يرون الملائکه د ملائکو د لیدو سوال مکوي دا تبلیغ والا یو خبره کوي وی ابراهیم علیہ السلام یوزل الله رب عزت ویل چې اے الله ته چې د یو مجرم نه د ملائکو په ذریعہ باندې روح اخلي نو هغه ملائک په کوم شکل باندې دوی ترازی نو الله یو ملائک راولې غلا او هغه شکل چې پاغه باندې هغه د کافر نس روح قبض کړي هغه شکل برابر ک نو ابراهيم عليه السلام چې بستر کې ولګي به هوش راولې ده نو دا خو چالي دلی ندي زکه دا وای ملائک ولې ناراضي دا خو چالي دلی ندي زکه وای الله رب العزت مزولین نما ودا الله بندا سوچو کا دا الله لیدل په دنیا کې موسی علیہ السلام سوال کړو الله ورته وی لن ترانی ما نشدله ولكن انظر الى الجبل دغه ته ګوره فلما تجلى ربه للجبل کله چې الله رب العزت غرته تجلی ورکړه جعله دکا ذره ذره شو ذره ذره نو تا کې دومره استعداد شتا ته دومره برداشت کولای شي چې به هغه ته ټینګ شي چې ته او نرا ربنا خو چاله دلی نه نو به هم دغه سی وایو یوم يرون الملائکه هغه ورځ چې وګوري ملائکه لرا لا بشرا یوم یذین نبوی خوشحالی نبوی زیره یوم یذین په دغه ورځ للمجرمین د پاره د مجرمانو ويقولون حجرا محجورا وای بدی د دې یقولون فاعل په یو ترجمه باندې ملائک دي دوی وای لا بشرا یوم یذین الله فرمایي د دوی لپاره خوشحالي او زیره نه او ويقولون ملائک ورته وای حجرا محجورا بند زیره پتا سبانی بن کړی شوی زیره بند پتا سبانی بن کړی شوی حجرا محجورا بند بن کړی شوی زیره پتا سبانی تاسو له خوشحالي او زیره نشتا دیمه معنا کوي به د یقولون فاعل امدا خلق دي امدا کافر ويقولون وای بدی حجرا محجورا پنای غواړو پنای غختل پنای غواړو پنای غختل درېمه معنا کوي ويقولون وای بدی بچ کړه منګه په بچ کولو سره بچ کړه منګه په بچ کولو سره نو په دې رستۍ دواړو ترجمو کې فاعل څوک شو دغه کافر او په دمنه ترجمه کې فاعل څوک شو ملائک ملائک ورته وای حجرا محجورا بندې بند کړی شوی زیره په تاسو باندې تاسو خوشالي نشتا وقدمنا الى ما عملوا اوس بل خبره کوي خلک وای انګريزان ډیر خو عادل پکې او انصاف پکې او روسان ډیر خو امریکایان ډیر خدي همدردی پکې دا زړه سوی پکې دی الله فرمایي چې ایمان نه وقدمنا الى ما عملوا او ورمخ کې بشو منګه هغه ستا چې د کړي دي من عملین د عملنا فجعلنا هبا منصورا نو او بغرز واغلا گر الزول شوه دا غوی دغه تاسو چې کم شی باندې خخ ورتوای دا به اس په ګټه باندې را نشي او پرون تاسو دغه په سورته نور کې مثال وخود ولید کسراب بقیعه يحسبه الظمآن ماء هغه تګي ور باندې ګمان دي د وبو خو چې ورشي وبني هیڅ ول په لاس نه ورزي فجعلناه بس وبغردم غلا گردالو زول شوه اصحاب الجنه جنت والا یومئذ پدغورز خیر غردی مستقرا په اعتبار د زید آرام سره واحسن مستقرا په اعتبار د زید وسیدو سره واحسن مقیلا
او ډیر غوړه دي په اعتبار د زید آرام سره. و یوم تشقق السماء بالغمام، هغه ورځ چې او بچي اسمان بالغمام په ورېځو سره، ونزل الملائکه تنزیلا، او راکوزي بکړې شي ملائک پر راکوزه ور سره. د اسمان چاودل، د اسمان سرول په ورېځو سره، د دې مقصد دا دی تاسو به کله را چت غرزول نه، دا چت چې کلاو شي نو دې کوټه کې دن نګېسي بلاس یې غبروخیږي. دلته معنا دغه ده، اسمان د چاودو سره به د دینه بلاس پورته شي. د هغه بلاس نه تعبیر په څه باندې شوی دی؟ د هغه ګیس نه تعبیر په څه باندې شوی دی؟ په غمام باندې. یوم و یوم پاغورز تشقق السماء بالغمام، چې او بس چې اسمان بالغمام په ورېځو سره. دا شربتون لا وړې بوتلې نه دي، دا تاسو فرج کې دی او د یخېدو نه وروسته لږ زیات پرې دی، هغه چوي، هغه نه ګیس دم لیدلې دي کنم دي، هغه نه ګیس شي ووزي. دغه ګیس چې د دینه اوته هغه دغه څه کې چیرې کی، هغه نه تعبیر شوی دی په دې باندې. و یوم تشقق السماء بالغمام، هغه ورځ چې وبچي اسمان بالغمام په ورېځو سره، ونزل الملائکه تنزیلا، او راکوزي بکړی شي ملائک پر راکوزولو سره. الملک یومئذ الحق للرحمن، باچایی په دغه ورځ دا ثابت ده د پاره د مهربان باچا. دنیا کې نور خلقم داوی کوي زه باچایم، زه پلان کې زه باچایم، آل ته د بل چا داوی نه، بس صرف یو الله رب العزت وای. وکان یومنا الکافرین عسیرا، او وی بدغه ورځ په کافرانو باندې ډیره سخته. و یوم یعز الظالم علی یدیه، هغه ورځ چې چک به لګي ظالم په خپل لاسونو باندې. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. د دې متعلق معارف واقعه لیکل عقبه ابن ابي معيط، مشهور کافرو او ډوډی مارو. کله بچی تجارت سفر نه واپس راغې، روټۍ به وکړه، خلک به راوغوښتل، یو پیره روټۍ تیار کړه او هغه ته مختلف خلق راوغتل، یو پاغي کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موغتل. کله چې روټۍ تیار شوله نو کسان ورته کېناست، په خوراک باندې شروع کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا وکړه چې روټۍ وخوره. هغه ویل زه روټۍ نه خورم تر څو پورې چې ته کلمه ونه وایې. اوس لویه مسله هغه ته دار الله که کلمه ویما کافر امیه بن خلف او دا نور ابو جهل دی د دې ټول را سورانیږي. کني ویما او دا زما د کور نه د خوراک نه بغیر اوزي نو زما د پاره به په عربي معاشره کې د جون تیرول شان نشته. هغه دای برداشت نکړل شولا چې دا بغیر د روټۍ نه زما د کور نه اوزي. وې کریمه ویاله چې ویاله دلته چې دا دوستانی خبر شو نو جواب یې وتراولې چې زمونږ استاد په منځ کې مسله ختمه شوله. ناغه ورته عذر وکړي چې دا کلمه ما د مجبوریت نه ویلې ده او څنوري پیغرند یې ورکړي، دا ما د مجبوریت ته وجه نه ویل ده، سړی زما د کور نه بغیر د خوراک نه وته. او دا په عربو کې ډېر لوی عار او لوی شرم ویل نه موږ دا نه منو. د ویل نه خبر هم دقه ده چې ښه دغه سي نو زه به اله دا خبره ومنم چې ته د رسول پاک علیه السلام په مخ مبارک باندې توکاړې ورته. نو دا بدبخت هغې ته هم تیار شو
نو بیا دا آیات راغې و یوم یعض الظالم علی یدیه هغه ورځ چې چک بلګي ظالم په خپل لاسونو باندې و یقول وایبا یا لیتنی هی افسوس دې مالرا اتخذت مع الرسول سبیلا چې نیولې مې وې د پیغمبر سره لار یا ویلتا هی افسوس دې مالرا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هی افسوس دې مالرا کاش کی ما نمی وی نیولې پلان کې په دوست باندې دوستای باندې لم اتخذ فلانا خلیلا نمی وی نیولې پلان کې دوست به بدا ارمانونه کوي پزان بچکونه لګئی او دا چغي به وی چې کاش ما د نبی علیہ السلام لار نیولې و او دغه خلکو دامه په دوستۍ نه وی نیولې چې نبی علیہ السلام سره لار جدا کړه لقد ضلني عن الذکر یقینا گمراه کړم زه وایړ ولم زه عن ذکر توحیدنا بعد اجانی رسل غیر چې ما تراغلو وکانه شیطان الانسان خذولا الله یاد وساتي دا د شیطان کارونه سم چې هغه شرماو د نور مشرمي وکانه شیطان الانسان خذولا او د شیطان د انسان لپاره شرمون کې وقال الرسول او بوئی پیغمبر یا رب ازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یقینا زما قوم نیولی و دا قرآن مهجورا پر خود لشوه پا دی سوچو کئی من خو پا دی تمیو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با زمان شفاعت کئی من خو خپل زړه ته په دې تسلی ورکو چې دې به زمون شفاعت کوي اوس هغه د چا خلاف بیان ورکی داغه به حالت دا داغه خلاف بیان دی او چې د الله په مخ کې د چا په خلاف باندې رسول پاک علیه السلام بیان ورکی داغه په هلاکت او تباہی کې بیا څه شک دی د دې وجنا قیامت کې بخاری مسلم دواړو کې بخاری مسلم دواړو کې نبی علیہ السلام فرمایي زبد حوض کوثر په خوا کې ولاړ څه خلک به سراشي زما د امت نشانی به ور باندې فضرب بیني و بینهم حجاب زما او د غوی په منځ کې به دیوال ویل شي نو زب आवाज وکم چې دا خو زما صحابه دي دا زما امتین دي ما ته را پرې دا وای چې زه ورته په خپل لاس باندې وب ورکم نو ما ته आवाज وشي یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته پته نه لګیږي چې دی خلق استان رستا په دین کې څلو به کړی وي سنوي نیم کارونه پیدا کړو نو حدیث کې راځي رسول پاک علیہ السلام فرمایي زب او فسحق لهم هلاکت ته د دوی لپاره د چا په خلاف چې پیغمبر आवाज اوچت کی د چا په خلاف باندې چې پیغمبر گواہی ورکی څنګه چې تاسو خو ټیک وای आवाज ناراضي ان قوم اتخذوا یقینا زما قوم نیولیو هذا القرآن دا قرآن محجورا پر خودل شوه د محجور پر رابطه باندې مفسرینو ډیر وګړه تفسیر کړی دا لومبنه په د باندې ایمان نه راوړل په د باندې ایمان نه راوړل دا د قران کریم پر خودل دی باغی باندې عمل نکول دا د قران کریم پر خودل دی قران کریم قانون په حساب باندې نګنل
او قانون د ملک نګرځول دا د قران کریم پر خودل دي. قران کریم دا غي تلاوت نه کول دا د قران کریم پر خودل دي. قران کریم باندې بل کتاب د پاسه خودل دا د قران کریم پر خودل دي. نور کتابونو ته په قران باندې ترجیح ورکول دا د قران کریم پر خودل دي. دا نور خبر باندې خو تاسو ټول پوهیږئ چې څوک په ایمان نه راوړي عمل په نه کوي د فیصله کتاب نه غني حاکمیت ورته نه ور کوي تلاوت نه کوي په دې ټول پوهیږو. خدا بل خبره چې نور ته په دې باندې ترجیح ور کوي دا معمر خلق دا کشران نه د دوی په دور کې خو الحمدلله الحمدلله د قران درسونه دي او هر ځکه روان دي. خدای دې معمر خلقونه تاسو کوي چې آیا تاسو چرته مولا لیدلو چې هغه د قران کریم چاته اووي ګلستان بوستان زلیخا اسکندرنامه دا کتابونه وو خلاصہ منی او دارنګ کنز او شریقایا او هدایا دا کتابونه وو. هیڅ ځکه د قران درس نه هیڅ ځکه درس نشواله خو معمولی خبره ده. لوی خبره دا وا چې څوک به ترجمه ته نه کې ناسته چې بل بوته کې ناسته و کافر کیږي. دې کتابونو کې د مثال په شکل به یو آیات پیش کړ ماهیدۃ النحو ویلا او په دې هیت النحو کې د مثال په شکل یو آیات راوړو. نو ما د خپل هیت النحو د استاد نه تاسو کچي د دې آیات ستر نه ماده دا غړو باندې خبره ماته دا وا چې ترجمه باندې کې کافر کیږي. الله دا کتاب دې لرا لګلې چې خلک دې کافر کی کداې د خلکو د مسلمانانو لپاره را لګلې دا غ ترجیح وا قاضي به وایو صدرا به والا خیالی به ویلا سلم به وایو بلکې یو ځل نه بار بار متوالا او دا کتابونه بار بار ویل لیکن قران ترجمه نه وا. نو ته سوچو کا چې نور کتابونه په قران ترجیح ور کوي آیا دا د قران کریم پر خودل نه دي نور څه دي. او وسم یاد وساتئ که وسم د خلق پیدا شي چې د نور کتابونو درسونه په دې باندې راجح وګرځي قیامت کې په دې آیات باندې سوچو کی. عمر رضی الله عنه یو کس جیل تواچاو په خپل دور کې هغه سره حیران شو چې زما په جیل کې دا چولو سبب څه دی. نو عمر رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه چې دا سړی د کومه وجبانه جیل ته ولېګو. هغه ول دې په یمن کې بل کتاب وای قرآنی پری خېره بل کتاب له په ترجیح ورکړل په قرآن باندې نو جیل ته ولېګو. اوس دا غم د چا سره نشتا. قرآن صرف د تلاوت نوم دی نور قرآن د دې نوم نه دی چې ته دې داغي باندې ځان پوي کی او هغه دې د خپل ملک هغه قانون وګڼي او پاغي باندې فیصله کول دا د خپل کامیابی سبب وګڼي. غم د قضا کړي نو پیغمبر به د خلاف بیان ورکړي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما دی قوم نیولې او دا قرآن مهجورا پر خودلې شوی. وکذالک جعلنا لكل نبي دغه شانتي ګرځولې دي موږ د هر پیغمبر لپاره عدو و دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه. معلومه ده شو لا قرآن پر خودل دا مجرم دی مجرم. وکفا بربک هادیا و نصیرا او پورا د استعرب هدایت کون کې او مددگار. وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولنشر لګله په دبان قرآن په یوزل جملة واحدة طول یوزل لکه څنګه چې موسی عليه السلام ته په یوزل باندې ورکل شو د تولید سال نور کول کیږي. جواب تا ګوري کذالک لنثبت به فؤادک. الله فرمای دغه شانتی زی لګ لګ را لګم
لنثبت به فؤادک د دې لپاره چې کله کوم په دې باندې ستاسو ورتلنا او ترتیلا او لستل دې من په واضح لستل سره ورتلناه لستل دې من دې قران لره په واضح لستل سره جبريل امين هغه نبی علیہ السلام ته دمه په دمه وایو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا د دې جمع کول ستا په سینه کې الله فرمای دام زما ذمہ داری ده او د دې لستل ستا په جواب باندې دام زما ذمہ داری ده فاذا قراناه فتبع قرانا همدغه لستو په روان شه او تیزی مکوا زر زر موایا دا زما ذمہ داری چې دا بستا په سینه کې جمع کوما ولا یاتونک بمثل تسلیت اور څنګه تسلی ور کوي مثل مراد ته اعتراض ده او بالحق نه مراد جواب ده ولا یاتونک بمثل او راتلنه کوي تا ته داخله په کوم اعتراض باندې الا جناک بالحق مگر راتل کو مونږ تا بالحق حق جواب سرا ولا یاتونک بمثل او راتلنه کوي دوی تا په یو اعتراض باندې بمثل فکم مثال او فکم اعتراض باندې الا جئناک بالحق مگر راتل کو مونږ تا په حق جواب واحسن تفسیرا او په خیسته وضاحت سرا واحسن تفسیرا او په ډیر خیسته وضاحت سرا الذين يحشرون على وجوههم هغه کسان چې جمع کوله بشي په خپل مخونو باندې جهنم ته دا مخکم د سوایات تر شویو آلتا ما تاسو ویل تفاسیر لیکي الیس الذی امشاه فی الدنيا برجلیه هغه ذات چې دنیا کې په دوه خپور روان کړي دي هغه په دې وسن لري چې قیامت کې په مخ باندې په سر روان کی څنګه چې دنیا کې په دې وسل لري چې ته په دوه خپور روان کړي هغه ذات د دې طاقت هم لري چې قیامت کې په سر او په مخ روان کی یحشرون علی وجوههم راجم وکړی شي داغه په مخونو باندې جهنم ته اولئک شر مکانا دغه کسان ډیر ناکاره دي په اعتبار د ځای سره واضل سبیلا او ډیر زیات ورکون کې دي لارې لرا او ډیر گمراهان دي په اعتبار د لارې سره ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب مراد تورات ته وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولې موږ دا غسر هارون علیہ السلام ورو ګرځولې موږ دا غسر دا غرور هارون علیہ السلام وزیرا معاون فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا نو اویل منگا لاړ شي دواړه هغه قوم ته چې تکذیب کړو زموږ آیاتونو فدمرناهم تدمیرا خبره را لاند کړه دوی ورغله مسله ورته وکړه غونه منلا فدمرناهم تدمیرا نو هلاک موږ غویلره په هلاکول سره وقوم نوح او هلاک من قوم د نوح علیہ السلام لما کذب الرسل هغه وخت کې چې هغه تکذیب وکړ د لګل شو پیغمبرانو د یو پیغمبر کی تکذیب دا د ټول پیغمبرانو تکذیب دی ذکر رسول جمع استعمال کړل اغرقناهم غرق منغا غویل را وجعلناهم للناس آیا او وګرځول من اغویل را د پاره د خلق النخا واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړل من ظالمانو پر عذاب درناک وعاد وثمود واصحاب الرس او هلاک کړل من عادیان او ثمودیان او کوی والا اصحاب الرس پر رابطه باندې درې قول دي درې سو کوئی د اصحاب الرس نه مراد صاحب یاسین دی ذکر صاحب یاسین هغه ملک به کوئی تورتاو زینه وی اصحاب الرس نه مراد هغه اصحاب مدین ذکر د مدین والاو په صحرا کې یو کویو دای بچ مالونه صحرا ته بوت کور ته بیره واستل هغه کوی برا جمع شو داغه نه وبراوي سری مالونه په څکړو وبکړو همدغه وجه قصص کې روان دي چې موسی علی السلام کله دغه کوی ته ورسید ولما ورد ماء مدين وجد عليها امه من الناس يسقون
وجد علیه امه من الناس يسكون. کله چې یونس موسی علیہ السلام ال تر ورسید آلته خلق ولیدل د کوی په غاړه باندې چې مالونه وبکول. نو اصحاب الرس ورته په دی وجوي. دریم قول دا چې دی اصحاب الرس نه مراد هغه اصحاب الاخدود دي کوم چې په سورته بروج کې راځي چاوي خندقونه وکنستل او خشاکه پکې واچول وره ور واچاو چې چا کلمه ویلې وا د برما د بيدین خلکو په شان دا د هغه اولاد دي هغه مسلمانانه هغه خندقونه تور ورتول او پاغه ور باندې الته وسېدل. دا درې قوله پکې دي. واصحاب الرس او کوي والا وقرون بین ذلک کثیرا او پیړی قومونه په مابین دي کې ډېر. وکلم درمنا او دې ټول ته بیان کړو منګه الامثال مثالنا او د عبرت خبره. وکلن تبرنا تتبیرا او دا ټول هلاک کړو منګه په هلاکولو سره. ولقد اتوا على القريه التي صبر على مكي والا وتا ولقد اتوا یقینا زرازی دا مکی والا زرازی دا مکی والا على القريه التي فقريبان دي امطرت مطرسو چې باران کړشو پاغه باندې باران ناکارا چې هغه قوم د لوط علیہ السلام زکه ما تاسو ویلو چې مکی معظمینا شام تزي نو دا په دې نه غلار باندې پراته لکه سورته حجر کې تیر شو. وانهما لبامام مبین نو دا په نه غلار پراته او په دغه لار باندې مکی ولاتل راتلو. نو په کار دا چې داغه نه عبرت اخسته وکنه. هغه کله چې باران کړشو په هغه باندې باران ناکارا کانو باران پکړو. افلم یکونو آیا نو دوی يرونها چې لیدلې واغې لرو داغه نه عبرت اخسته وي. بل کانو لا یرجون نشورا بلکې و دي دوی عقیده نه لري د بیا پاسې دو نشورا د پورته کېدو د قبرونو نه. و اذا راوکا کله چې وګوري دا کافران تعالی را ان يتخذونك الا هزوا ننسي تعالی را مگر پټو باندې خنداګان در پوری کوي مسخري در پوری کوي. او وای اهذا الذي بعث الله رسولا آیا دا غسړې دي چې الله پیغمبر را لګل دي. الله ته په دومره خلقو کې دا ملاو شو د دینه غړ غړ خلق دي. لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم طائف کې غړ غړ خلق دي مکه معظمه کې لولي خلق دي. الله غفر خدا او دایره ونیو. هذا الذي آیا دا غسړې دي باص الله رسولا چې لګل دي الله پیغمبر. ان کادا لیذلنا اوس ګوري د پیغمبر تابعداري هغه سګړي گمراهي او په خپل سر باندې ژوند تیرول دا ورته سخکاری هدایت. لکم دا اوس آسمانی قانون د ملک ګرځول دا خلکو ته غلط ښکاری او په خپل لاس جوړ شوی قوانینو لا هغه له اعتبار کوي او سبب کامیابی ګڼي. خبر ندي چې کامیابی د الله په کتاب کې ده. ان کادا لیذلنا یقینا نزدیو چې خامخا منګه اړولې وې عن الہتنا د خپل معبودانو نا لولا ان صبرنا علیها کچری نه وټینګ شویم په دی باندې کمن په دی خپل معبودانو ټینګ شوی نه وې او د صبر نم کار اخسته نه وې نو نزدې و چې دی پیغمبر منګه د خپل معبودان نه سکړې وې اړولې وې. لولا ان صبرنا علیها کچری صبر نو کړو ټینګ شوی نه موږ په دی باندې. الله فرمای وسوف یعلمون حين يرون العذاب زرد چې پوي بشي کله چې وګوري د عذاب. من اذل سبیلا چې څوک زیات ورکون کړي څوک زیات گمراه دي د جهات د لارې نه. ارایت من اتخذ الهه هواه ساجب کتاب دې سره حیرانيږي. ارایت آیات لیدلې ده آیات سوچ کړې ده آیا خبر را کته ماتا من د هغه چا اتخذ الهه هواه چې نیولې ده معبود خپل خواهش خپل لرا
چې نیولې دې معبود خپل خواهش خپل لرا څنګه دې د خپل خواهش تابعداري کوي که خواهش ورته ویلا چې ورته سجده وکاږي ته سر ټیټي که ورته ویلې چې سپوږمۍ ته سر ښکته کاږي ته ښکته کوي که ورته ویلې چې خپل حاجت ته پلان کی ولی نه وغواړه هغه لذي که ورته ویلې چې لاړ شه پلان کی زیارت لا غې لذي هند دې خپل دغه نشتا خو خواهش څور توي کله وای زما ضرورت به دې بابا نه پوره شي نو آلته نیږي کله به وای دې بابا نه پوره شي نو آلته ولېږي کله وای نه آلته لا ورته لاړ شه آلته پوره شي کله وای بر امام ته ورشه آلته پوره شي دغه شی دی بس چې خواهش ورته ویل دغه اطاعت کوي د چا خبره به دلیل منل دا دغه خدای توبو هم دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې صحابي ورته وی یا رسول الله من خو خپل مولانو ته سجده نه وکړي نو څنګه الله فرمای اتخذوا ونی ولدوی واتخذوا ونی ولدوی خپل مولان او خپل پیران ارباب من دون الله ما غورتا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بدی مولانو کوم شی تاسو چې دا حلال دي تاسو حلال غاڼه کنه ویل او وی چې دا حرام ورته وای تاسو حرام غاڼه کنه ویل او وی همدغه معنا در رب کنه نو فرمای آیا تعالی دلې دا غڅوک چې نیولې د خپل معبود خواهش خپل لرا اف انت تكون عليه وکیلا آیا ته په دې باندې ذمہ دار ام تحسبوا یا ته ګمان کوي ان اکثرهم يسمعون چې ګنه اکثر دوی نه اوري او یاقلون یا پويږي ته دا ګمان کې چې دا زه سوي مدا ټولې دی اوري او یا په دې باندې پويږي انهم الا كالانعام ندی دوی مگر پشان د سارو بل هم اضل سبیلا بلکی دې د سارونم زیات گمراه دي زیات ورکون کړي د جهاد د چاره د لارې نه الم ترى تنغور الى ربك خپل رب تا مان ته په دې خبره سوچ نه کوي غور نه کوي کیف مد ذل چې څنګه اوغت کړي د الله انور لرا سوري لرا ګور دا وسوره دي سار چې را پاسي کې سورې ټول ازمکه باندې دا سورې په دې ازمکه چا خور کړي الله الم ترى تنغور الى ربك خپل رب تا کیف مد ذل چې څنګه اوغت کړي د سورې ولو شاء لجعله ساکنا که خوخه شوی د الله ګرځولې به دا سورې ولاړ لیکن دا ولاړ نه دی دا ورور را غونډيږي دا ورور دا غونډيږي هغه تشریح درته کوي ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بیا ګرځولې د موږ نور په دی باندې دلیل کدا انور نه وي نو سورې ته چا سورې نشو ویلې دا سورې ته چې سورې ویلې کیږي دا چا په وجه ویلې کیږي د انور په وجه باندې د دې وجنا د عربی مشهور مقوله ده چې تور فلاشیا او بیازدارها یو شی چې پیژنې نو فضیل به پیژنې لکه ګوري حرکت او سکون سره نشي پیژندلې اله پیژنې چې حرکت او پیژنې نو سورې سره نشي پیژندلې مگر اله چې نور او پیژنې نو الله فرمای په سورې باندې دلیل ما څنګه زول دي نور ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا را غونډو منګه چاله دغه سوري درا خپل ځان ته قبضا یسیرا پر غونډولو لګو څومره چنور مخ کی راځي سورې دی خوازي څومره چروان مخ کی راځي سورې خوازي نو نور لګ را روان دي نو سورې د سلا لګ غونډيږي نو وهو الذي الله ذات جعل لكم الليل لباسا چې جوړه کړی دا تاسو لپاره شپه جامه والنوم سباتا او خوب آرام وجعل نهار نشورا او ګرځولې د ورځ د خوځېدو د پاره د خورېدو د پاره وهو الذي ارسل الرياح الله غزا ته چرالیږي هواګانې الرياح هوا الله غزا ته چرالیږي دا هوا بشران زیره بیان ید رحمته مخکې خپل رحمت نه چې باران دی باران نمخ کی الله رب الهوا راولېږي
دانن چې باران شروع کیدم دغه شټوقه وشولا پښمنی ټیم کې اول هوا راوالو تعالی هغه نه رسوي شروع شو باران وهو الذي ارسل الرياح الله غزاد ته چرالیږي هواګانی بوشرن زیره بین یدی رحمته مخکې د خپل رحمت نه چې باران دی وانزلنا من السماء ماء طهورا او را کوزو منګه د برنا وب پاکون کی ما ان وب طهورا پاکون کی لنحيي به بلدة ميتا د دې لپاره چې موږ را ژوندې کو پاغي باندې هغه خاریه او زمکا مړه مراد نه تازه کولی هغه خاریه زمکا وچوي زپی بارانو کما تر تازه کو ونسقيه مما خلقنا او وسکو د ابو لرا مما د هغه خلقنا چې پیدا کړی موږ انعامن ساروي چار پیان واناسیه کثیره او سړي ډیر انسانان ډیرو د هغه وبونه دغه باران نه ساروي هم پیدا اخلي او انسانان انت اخلي ولقد صرفنا بينهم د دې صرفنا هو دو معنی دي او دو معنی په دې وجه جوړ شوی دي چې دا هو ضمیر چا ته راځي دي نو یو قول دا دی چې دا ضمیر راځي د قران ته نو معنا دا ده ولقد صرفناه یقینا من بیان کړی دی د قران لره په مختلفو طریقو باندې کله په یو رنگ بیان کی کله په بل رنگ باندې بیان کی که په دې طریقه د په خبره پوه نشي چې په دې بل طریقه پوه شي نصرفناه بیان کړی دی منګه د قران لره په مختلفو طریقو باندې په جدا جدا طریقو باندې که تاسو د سوراتونو حالات وکتل هغه سوراتونو کې الله په توحید باندې دلایل پیش کړي وي خو یو سورت کې په یو طریقه تل دی په بل سورت کې په بل طریقه باندې تل دی بیا معنا ولقد صرفناه بينهم یقینا اړولې دي راړولې دي منګه دغه وبد باران و زمير چاته نه شو وبد باران تا اړولې دي راړولې دي منګه معنا دا اړو راړو دغه وبولره ما بیان دی کې ليذكروا د دې لپاره چې خلق نصيحت قبول کړي فابا اکثر الناس الا کفورا انکار وک اکثر خلقو د هر سنا خو الا کفورا د ناشکری نه چا انکار ونکړ ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا کچره خوخه شوی زمنګا نو خامخا لګلې به من په هر یو کلی کې نذیر ایرون کې فلا تطع الكافرين نو ته خبره ممانا تابعداري مکوا د کافرانو وجاهدهم به جهادا کبیرا او جهاد وکاد د کافر سره په دې قران باندې جهاد لوی دې ته جهاد کبیر وایي داغه وجه دا چې دا د ټولو جهادونو منبع داو اصل دی قرانیک جهاد کوم ځای کې دی قران کې مون چرته بیان شوی دی قران کې روزه چرته بیان شوی دی قران کې زکات چرته ذکر شوی دی قران کې د گاونډي سره تعلق چرته شوی دی قران کې حج کوم ځای کې ذکر شوی دی قران کې نو چې څومره مسائل د دین دي دا ټول د کوم ځای اخستل شوی دي د قران نه په دې وجه دې ته جهاد کبیر وایي دغه جهاد چې خلق کوي دغه جهاد هم په کوم بنیاد باندې کوي قرآن ویل کنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وهو الذي الله غزات مرج البحرين چروان کړي دو دریابونه کوم هاذا عذب فرات دا یو خوګ دے خطیر دن کې په مړای کې فرات خطیر دن کې په مړای کې وهذا ملح اجاج او دابل مالگین دے تریو دابل مالگین دے انختن کې په مړای کې وجعل بينهما برزخا او ګرځول د الله په مابین د دوړو دریابونو کې برزخن فردا وحجرا محجورا او بن مضبوطو او دا هغه مضبوط بیان سورتی رحمان کې کوي لا یبغیان یو په بل باندې نو راوړي کنه نب کې چا دیوال والے دی نب کې بل څشتا لیکن یو په بل باندې نو ورځي بیا دی نوخار ته اٹک پلتا ورشي دا د کابل د سینو به خړی دي
او اخوا چې کوم د کوهستان نه راغلي دي هغه وبسپینې دي دا یو ځای کې یو ځای شوي دي دا همداسې روانې دي تر څو چې هغه مخکې کاڼو ته رسېدلې نه وي داسې روانې دي ته به حیران ورته لاړ شي چې نه دا په هغې باندې غلبه کوي او نه هغه په دې غلبه کوي خو چې کله کاڼو ته ورسېږي نو د هغه د کاڼو د په وجه باندې بیا دا اوبه خپل منځ څه شي شریکې شي نو الله فرمایي دا بینس کې پرده ما چولې ده او دا داسې مضبوطه پرده ده لا یبغیان چې یو په بل باندې نه وراوړي وجعل بینهما برزخا او جوړه کړې د الله په مابین د دواړو دریابونو کې پرده وحجرا مهجورا او بن مضبوط وهو الذي الله غذات خلق من الماء چې پیدا کړی د نطفه نه بشرن بندا فجعله نسبا وسحرا نو به ګرځولې دی الله دغه بشر او بندا لرا نسب والا وسحرا اسخرغنی والا دا ګور الله د نعمت په شکل ذکر کوي نسبم نعمت ته او دا پردیس سړی د چا معمولی رشتې په وجه باندې هغه ستاسو وګرځي رشتہ دار او د څه دی وګرځي لکه نسبی ورور نو دا د الله احسان دی او ګرځول دلرا نسب والا او صغرغنی والا وکانه ربک قدیرا او دې ستارب قدرت لرونکې ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما لا ينفعهم دا هغه چا چې فائدہ نه ور کوي دوی ته او ولا يضرهم نه نقصان ور کولې شي دوی ته وکانه الکافر علی ربه ظهیرا او دې کافر خپل رب ته شاګرځون کې وکانه الکافر دې کافر علی ربی خپل رب ته ظهیرا شاګرځون کې وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا او ندر علی گله مونږ تعالی را مگر زیره ورکون کې ویرون کې چې څوک اومني زیره ورکي چې څوک ونمني یره ورکي قل ما سلکم ورتوایا زنه واړم تاسو نه علیه پدی باندې من اجن سمزدری دا زدید پارا تاسو نه هم چې تاسو نه په مزدری غواړم الا من شاء مگر د هغه چا چې خوخه شي خیر ورته کوي الا من شاء مگر د هغه چا چې خوخه شي ان يتخذ الى ربي سبيلا چې ونسی جوړه کې خپل رب تعالی اوس شرط شته جزاء نشته ده د دې وجنا جزاء محذوفه ده مگر هغه څوک چې غواړي چې ونسی خپل رب تعالی نو فلیتبعنی هغه د زما تابعداري وکي دا فلیتبعنی دا د دې شرط جزاء ده مگر هغه څوک چې غواړي چې جوړه کې ونی سي خپل رب تعالی نو هغه د پیغمبر تابعداري وکي وتوکل علی الحي الذي اوس ګوري قران کریم چې کومه مسله خلکو ته پیش کړي په داسې اندازې پیش کړي چې د خلکو ذهن په خلاص کی شب د چا سر نه کوي اعتماد خلک په مړوم کوي خلک په ژوندو باندې کوي او چې کوم مخلص خلک دي مؤمنان دي داغه اعتماد په الله باندې وي اوس الله رب عزت خی چې د اعتماد کولو لایق ذات څوک دی هغه ذات ته چې همیشه ژوند دی مړی خو مړی دي او دا ژوند دي دا مړ کېدون کې دا همیشه ژوند دي نه دي نو تاسو څنګه په دې باندې اعتماد کوئ څنګه په دې باندې توکل کوئ وتوکل علی الله علی الحي الذي او ځان وسپاره پاغه ژوندۍ ذات باندې لا يموت چنمري وسبح بحمده او تسبیح وای سره حمد الله نه وکفا بذنوب عبادی خبيرا او پورا د ستارب په ګناوونو د خپل بندگانو باندې خبردار الذي غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونه او زمکا وما بينهما او هغه چې ما بین د زمکه او د اسمان کې دي فی 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی په عرش باندې خپل شان مناسب الرحمن بحد مهربان ذات ته الرحمن ډیر زیات مهربان ذات ته فاسأل به خبيرا
د دې فسأل به خبيرا درې ترجمه دي درې. یو به کی هی ضمیر راجع دی د رحمان تا، فسأل به سوال وکي په ذریعہ در اسم د رحمان، سوال وکي په وسیله د اسم د رحمان، په داسې حال کې چې الله څخه خبردار دی. معنا دادا لکه څنګه چې رسول پاک علیہ السلام دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیمهما، یا رحمان الدنیا والآخرة و یا رحیمهما ارحمنی، اے د دنیا او د آخرت رحمانا او اے د دنیا او د آخرت رحیمه فما باندې رحم وکا. نو فسأل به سوال وکي په وسیله د رحمان باندې، سوال وکي په وسیله د رحمان باندې، خبيرن په داسې حال کې چې خبردار دی. دویم فسأل به، به کی بعد معنا په لحاظ باندې زیاتی ده. نو معنا دادا فسأله خبيرن، فسأله خبيرن، سوال د الله نه کوا ځکه چې خبردار دی کنه. ته چې داغه نه غواړي هغه ستا په حالت څه خبر دی، هغه د تا نه څه خبر دی چې ته د هغه نه غواړي. داسې چا نه وغواړه چې هغه ستا په حال باندې څه خبردار دی. درېمه چې ډېره خوندوره ترجمه ده هغه فسأل به، تپوس وکا د رحمان په باره کې، خبيرن د هغه چانا چې هغه خبردار وي، معنا علم والا وي. مراد د علم نه علم د په اسماء او په صفاتو باندې، او دې ترجمه نه تفاسیر ترجیح ورکړل. د الله د صفاتو او د الله د اسماء په باره کې هغه چانه تپوس وکا چې هغه په اسماء او صفاتو کې علم لري، هغه په اسماء او صفاتو باندې خبردار وي. یو سړی په اسماء او صفاتو باندې خبردار نه دی، هغه به د الله رب العزت صفات ته نشي بیانولې، به به الله باندې ځان نه نمونه دی. نو فسأل به خبيرا، تپوس وکا د الله په باره کې، د رحمان په باره کې، خبيرن د خبردار نه. معنا دا ده هغه چې علم لري په اسماء او په صفاتو باندې، داغه نه تپوس وکا. و اذا قيل لهم، کله چې ویل شي دوی تاسو جو کې مهربان بادشاہ تا، قالوا وایدی ومر رحمان، رحمان لا څوک دی؟ ولی زکه دې علم په اسماء او په صفاتو نه لري، نو زکه وایم رحمان لا څوک دی. نو د دې تپوس داغه چانو کې چې هغه د الله په اسماء او په صفاتو باندې پويږي. دي خلق خو د اسماء او د صفاتو دا مزد خلق نه دی دلی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او کتابونو لیکل دي چې څوک په دې طریقه باندې الله نه سوال وکړي الله دعا قبلې. اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے الله زستا غلام مستا بنده ما، وابن عبدک استاد بنده زوی ما، زما پلارم بندو، زما پلارم غلام، وابن امتک استاد وینځ زوی ما، زما مورم ستا وینځوا، زما مورم ستا عبادت کوون کیوا. اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی فی یدک، زما کا کړه د چا په لاس کې دا، د چا په لاس کې دا؟ الله په لاس کې. دی وجنا الله رسول لنصفعن بالناسیه، کدا سم نشي دي زنه به ونی سم دي زنه. ناصیتی فی یدک ما مازن فی حکمک، ستا حکم ستا ہر فیصلہ پر ما کی چلی گی. عدل فی قضاؤک، ستا فیصلہ اغز ما پا حق دا عین انصاف دے. اسألک بکل اسم، ز سوال کو ملتانا بکل اسم، فہر اسم فہر نمبانے، سمیت به نفسک چتا ځان ته خود له دې،
او انزلته فی کتابک یا تا په کتاب خپل کې را لګلې دی او علمته احدا من خلقک یا تا خپل مخلوق کې چاته خودلې او استاثرت به فی علم الغیب عندك یا په عالم الغیب کې او په علم الغیب کې تا د ځان لپاره غوړه کړې دی نو وای چې په دې الفاظ باندې یو سړی دعا وکي نو کسل پسل و نوې ما زکه زمنګ حالت کمزوري ده خېټه کې حلال نه په غاړه کې حلال نه د دعا طریقه لا ناراضي د دې په وجه باندې کده دې کلمات په ویلو باندې دعای ساره شي خو جدا مسله ده کنه دا دعا وسکی قبليږي با نو خبره دا د اسماء او د صفات خبره من خلکو سره کوو هغه چانه تاسو کچ هغه په اسماء او صفات خو کویږي کنه مولانا محمد موسی صاحب دا دارالعلوم اشرفیه لاهور شیخ الحدیث وسمل دی هغه یو رساله دې جوړه کړې ده د توبه په نوم باندې دا حدیث ته ترمذی دی چې کوم ما درته بیان کړ هغه په خپل کتاب کې امدا کلمات د اشعار په شکل باندې دون رساله ده دومره د اشعار په شکل باندې جوړه کړل او به لیکلي دي چې یو سړی دی په صحیح طریقه باندې دا حدیث کپم دیل پازو چې دا ما درته بیان کړو او یا هغه چې کوم انداز کې تشریح کړی دي نو زه دا یقین لرم چې الله به د سوال ردینه الله به د سوال قبلای منګلا اسماء او صفات پیژنو نو چې پیژندلې من خو جاته یا خدای یا خدای یا خدای دا په صفاتو کې نشته کنه ته خو لږ سوچ وکا په دې نو مې ورته وې چې هغه ځان ته خودلې کنه دلته مداغه معنی وکړه کنه معنی خو ته خلاف نه ما خو زه مې د صفت په ځای مې استعمال وا د قسم په ځای مې استعمال و دي کې ځان ساته نو ستا خو خدا فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن کله چې ویل شي تاسو سجده وکړئ مهربان بچا ته قالوا وما الرحمن نوای دی رحمان لا څوک دی انا اسجدوا لما تامرنا ایا سجده وکم غوا چاته چې تیرا ته امر کوي وزادهم نفورا او زید کړي دا خبره دوی لر نفرت نور مړاندې شي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکتا چون کې دا غزاد چې پیدا کړی دی او جوړ کړی دی په اسمان کې لوی لوی ستوري بروجن غټ غټ ستوري وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او ګرځول د الله په دې اسمان کې نور سراجا نور بلیدون کې وقمرا منيرا او سپوږمۍ رڼا کوونکی وهو الذي الله غذات جعل الليل والنهار خلفتان چې ګرځولې دا شپه او ورځ یو بل پسیراتون کی خلفتان یو بل پسیراتون کی لمن ارادا دا چا پارا چې غواړي ان یذکرا چې نصیحت قبول کی او اراده شکورا یا اراده لري د شکر وستلو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض او خاص بندگان د الله هغه خلق دي چې ګرځي پزماکه کې هاونن پاجزای باندې د ګرځېدو مقصد معلوم وي هغه دینی مقصد او دویمه دا چې تل راتلی د عجزې په انداز باندې وي دا نه چې لاسونه ارتي او پنسي د پوندونه لاندې همدارنګ نه ډیر تیزی نه ډیر په آرام پنځمه خبره کې دا چې لږ مخه تمایل وي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي ته نه هغه بداسي لږ مخه تمایل روانو حونن عاجزه معنا دا واذا خاطبهم الجاهلون کله چې بیا مخاطبه کوي خبرې کوي د دوی سره الجاهلون جاهل خلق دین نه خبره خلق قالوا سلاما وایدی د سلامتی خبره هغه ته حق بیان کی هغه ته ترغیب ورکی د حق په نسبت باندې کني السلام علیکم والذین یبیتون لربهم
اوا کسان چې شپه تیرې خپل رب ته سجدان سجده کوونکی او قیاما او ولاړ معنا کله په سجده پروتي کله ولاړی سجدان په سجده کول سره قیاما په ولاړ والذین یقولون ربنا اوا کسان چې وای ای رب زمون اسرف عنا واړه وزمون عذاب جهنم ان عذاب کان غراما یقینا عذاب جهنم دی تاوان انها ساعت مستقرا یقینا دا جهنم ساعت مستقرا دا ډیر بد ده زید آرام او مقاما زید دیر کېدلو مقاما زید وسیدو دیر کېدلو والذین واکسان اذا انفقوا کله چخمال لګي لم یسرفوا ولم یقتروا نو نه اسراف کوي د ضرورت نه زیات نه لګي او ولم یقتروا کما هم نه کوي بخلم نه کوي وکانه بین ذلک قواما او ما بین دې دوالو کې برابر والذین لا يدعون او د الله خاص بندگانا کسان دي لا يدعون مع الله چې نه بلی د الله سره الها آخر حقدار د بندګۍ بل ولا يقتلون النفس التي حرم الله او نو وجني نفس هغه چې حرام ګرځول دي الله رب العزت وجل داغه الا بالحق مگر په حق باندې ما غتا استوي درې دي وعدنا رست زنا نا حق قتل کول او ارتداد ولا يزنون زنان کوي ومن يفعل ذلك چا وکدا کار یلقا سامان مخامخ بشي د سزا د ګنا سره اسامن د سزا د ګنا سره یوزاف له العذاب زیتول بشي د پر عذاب یوم القیامت پورز قیامت ويخلد فيه مهانا او همیشه بوي په دې عذاب کې مهانن ذلیل کړی شوی سپک الا من تابا مگر هغه چا توبه وکړ ایمان راوړ عمل او کامل نیک فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو دغه کسان بدلوي بالله بدیان دوی سیئ بدیان دوی حسنات په نیکی باندې دا معنا نه ده چې عین ګناه به ثواب وګرځي بلکې هغه ګناه بلری کی دغه په ځای بس شي ثواب لکه ګوري یو سړی ګناګار دی ګناونه کوي خلق وته فاسق وي چې به توبه وباسي د فاسق ته کته کړي ستیا شي عادل دانه چې هغه عین فسق عدل شو نه فسق لاړو دغه په ځای نوم سکی خود له شو عادل فاولائک فزدار کسان یبدل الله سیئاتهم حسنات بدلوی الله بدکارونه ددی او دارنګ بدیان ددوی حسنات پنیکو سرا وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کې مهربان ومن تاب وعمل صالحا چاچی توبه وکړه او عمل وکنیک فانه یتوب من الله متابا یقینا دی توبه وباسي الله تا متابن په توبه وستلو سرا والذین لا یشهدون الزور او هغه کسان چې گواہی نه ورکوي د دروغ گواہی نه ورکوي د دې زمانه براینام عدالتونه تاسو تجربه وکړئ فقط دغه قچرو تور شي او تاسو د خپل مرګري نه بیا پام وکړه 200 کسان به تر رواني شهادت ته ضرورت دی شناختی کارت بلاس کې نیولې زه شهادت ته تیار یم سره دا غینه نه تا پیجنې نستا د کار نه خبر دی د 500 روپو په خاطر باندې رامنډي به وਹੀ ایران بشي چې دوی کې کم دی راونی سم هر یو ځان مخکې کې شناختی کارت به ته مخکې نیولې مؤمن دې ته نه وایي د مؤمن صفت دا دی لا یشهدون الزور د دروغ گواهی نه ور کوي او د دین عام معنا هغه دا والذین اغکسان لا یشهدون الزور چې نه حاضریږي دروغ وتا د دروغ مجالس وتا د دروغ گواهی وتا د دروغ کارونو ته د ګناه کارونو ته د ګناه د کولو زینو ته هغه خالم نه ورزي لا یشهدون الزور نه حاضریږي دروغ وتا و اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې ورتیریږي په ناروا کارونو باندې مروا کراما نو ورتیریږي ځان ساتون کی کراما ځان بچ کون کی
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اوا کسان چې کله غوي ته نصيحت کولې شي آیاتونو رب دا غوي لم يخروا علیها صما وعميانا نو نرا پریوزی پاغي باندې کون اورون معنا دا ځان په کون اورون نګر زئی بلکې خبره په غور باندې واورړته کوزه کی او په غور سره ته وګوري اغه نه عبرت واخلي والذین کسان یقولون چوای ربنا ای رب زمان حبلنا راوبخ منتا من ازواجنا د بیبیانو زماننا وذریاتنا او د اولاد زماننا قرۃ اعین یخوال رسترګو وجعلنا للمتقین اماما او اگر زوامن د متقینانو لپاره اماما مقتدا او پیشوا ګوره که تاسو په دې ټکی باندې سوچ وکړئ د دې ظاهر د مقتدس معلومیږي چې دا دعا د ځان لپاره کوي وجعلنا للمتقین اماما دا در حقیقت دعا د بچو د لپاره زما بچي متقین کا زبد متقین امام کله جوړېږم چې زما مقتدیان متقینی کنه چې زما مقتدیان پاسی دي نو ما تبع د متقین امام وای د دې وجنه ظاهر غتا سب ګوري چې دا لګي د ځان ته دعا کوي خدا اصل کې بچو ته دعا کوي اے الله بچی لا لراکا خودسی بچی چې تقوا پکې زده متقینو مشر شمه زده متقینو پلار شمه زده متقینو نکه جوړ شمه نو آیات مقصد دا دی وجعلنا وغذا منغال المتقین اماما د پاره د متقینو امام او مقتدا او پیشوا اولئک یجزون الغرفه بما صبروا دغه کسان ورکولې بشي بالخانی غرفه بالخانی دا پسور کوي د خان صاحب زوی دی د مولوی صاحب زوی دی د بابا زوی دی د کاکا زوی دی نه دغه شیزونه ته نه چلیږي فلا انصاب بینهم دا نسبون التکار نه کوي بما صبروا دا خدای خلقو د خلقو ذهنونه ور خراب کړو قران د دین ډک دی چې دا شین ته تاسو ته ملاويږي دا په اعمالو ملاويږي دا تاسو د نکاح د چا په خاطر نظر کوي دی وجنا هدايه کې وای ويكره ان يقول في دعائه اللهم اني اسالك بحق عرشك وبحق رسولك وبحق انبيائك زنه پویګم دا خلک د خپل مسلک نه خبر له خدا هدايه راغلی باب الکراهیه خلک ګلټه وای کنه کتاب نګوري او لګیا وي الله فرمای اولئک یجزون الغرفه بما صبروا دا بلخانی چې تاسو درکول کیږي دا ستاسو پلا په سرتار زندر کومه دا په سبب د صبر ستاسو باندې تا زما په دین باندې صبر کړو زما په دین کې دي مشکلات برداشت کړو نن درته دا بلخانی در کومه اولئک یجزون الغرفه دغه کسان وربکه شه دوی ته بلخانی بما صبروا په سبب د صبر د دوی ويلقون فيها تحيه وسلاما او ولا مخامخ کولې بشي دوی ويلقون فيها او مخامخ کولې بشي دوی په دې جنت کې تحیتان د تحفه سره او د ډالای سره وسلاما او د سلام سره د دې مخامخ کېده به څه راځي د تحفه او د سلام سره او ويلقون فيها ورا چولې بشي په دې جنت کې تحیتان تحفی وسلاما او سلام خالدین فیها همیشه به په دې کې حسنت مستقرا خده د جنت زید آرام و مقام او زید وسیدو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ آیات ترجمه ته خیال کوي په یو ترجمه کې دعا په معنا د عبادت سره قل تورته وایا ما يعبأ بكم ما یا نافیه ده یا ما استفهامیه ده که نافیه شي خو نافیه ده که استفهامیه شي دا استفهام د نفی د پاره ده ورته وایا څه پروا کوي
ورته وای هیڅ پروا نه کوي. مخکې مې دا استفهام معنا وکړه، اوس مې د نفي معنا وکړه. ورته وایا څه پروا کوي، ورته وایا هیڅ پروا نه کوي. زما رب بكم معنا بعذابكم، ورته وایا هیڅ پروا نه کوي په عذاب ستاسو باندې. ربي زما رب لولا دعاؤكم، کچره نو عبادت ستاسو په طریقې د عباد الرحمن باندې، کستاسو خیری و عباد الرحمن نه تر دې ځای پوری الله د نیکانو بندگانو اعمال ذکر کړو او دا غي د عبادت ذکر وکړو. يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. دا ټول عبادت نه دي، په ایمان وي عبادت نه دي کنه دي. نو الله فرمای قل پیغمبر ورته وایا ما یعبأ بكم، څه پروا کوي، هیڅ پروا نه کوي په عذاب ستاسو باندې. ربي زما رب لولا دعاؤكم، کچره نو عبادت ستاسو په طریقې د عباد الرحمن باندې. که تاسو عبادت نه کوله مستا په وجلو کې ما ته څه خبره، څه پروا مې و، خو ما به سات مې وجلې کړه. کتا زما بندگی نه کوله نو ستا په عذاب ولو باندې، ستا په هلاکول من زما څه پروا و، هیڅ پروا مې نه و. ته چې دا مزه چرچې کوي دا د عبادت په برکت باندې کوي، دا تا ته د بابا په نوم او د کاکا په نوم نه ملاويږي. دا ته د الله بندگی کوي، دا خوشاله چې ګرځي، دا چې دا عبادت نه نو به ستا په لری کولو کې، ستا په هلاکولو کې الله څه پروا ساتي، هیڅ پروا نه ساتي. دا دعا په معنا د عبادت باندې، او د عبادت نه مراد عبادت په دغه طریقه باندې چې دې صورت په اخر کې بیان شو. دیم دعا په معنا د دعوت باندې. قل تورتوایا ما یعبأ بكم، څه پروا کوي، هیڅ پروا نه کوي په عذاب ستاسو باندې. ربي زما رب لولا دعاؤكم، کچره نو را بل ستاسو الله را په سختي وکي. واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، کتاسو په سختي وکي الله تناره نه ویلې او الله تم چغه نه والے، نو بیا الله ستاسو په هلاکولو باندې څه پروا کوله. د دې وجنال توي فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، الله ته چغه اولی د کشته نه راکوز کو. کدا چغه ستانه وې دا زارین ستانه وې نو ستا په هلاکولو الله څه پروا کوي. درېم دعا په معنا د بلنې باندې، خدای ته دعا معنا دا وکړه ستاسو را بلل الله لرا. اوس دې بل طرف نه قل تورته وایا ما یعبأ بكم، څه پروا کوي پتا سو باندې او په هلاکت تاسو باندې زما رب. لولا دعاؤكم، که چرته نو را بلل د الله تاسو لرا توحید تا، کته ما توحید ته نه را بللې او تا ته ما پیغمبران نه را لېګلې، تا ته ما کتابونه د دغه دعوت لپاره نه را لېګلې، نو ستا په هلاکت باندې زما څه پروا و. قدم الله بیا ورته ګوري قل ما یعبأ بكم، ورته وایا څه پروا کوي، معنا هیڅ پروا نه کوي. بكم په عذاب ستاسو باندې. ربي زما رب لولا دعاؤكم، کچری نو عبادت ستاسو الله لرا په طریقې د عباد الرحمن باندې. کتاسو د دې صورت داخل په طریقه باندې بندگی نه کوله نو الله ستا په هلاکولو څه پروا کوله، هیڅ پروا نه کوله. دویم قل تورته وایا ما یعبأ بكم ربي، څه پروا کوي په هلاکت ستاسو باندې او په عذاب ستاسو باندې زما رب. لولا دعاؤكم، کچری نو چغ ستاسو را بلل ستاسو الله لره په سختي وکي. درم
قل ما یعبو بکم ورتوایا س پروا کوي په عذاب ستاسو باندې زما رب لولا دعاؤکم کچر نه ورا بلل د الله تاسو له توحید تا او د الله بندګۍ تا نو فقط کذبتم نو اوس تاسو تکذیب وکړو فقط کذبتم مان تاسو د بچاو ذریعہ سوا تاسو بچ کېدو ذریعہ سوا یا عبادتو یا را بل تاسو الله لرا یا را بل د الله تاسو توحید لرا ٹھیک شو دا درې خبر شوه فقط کذبتم تاسو تکذیب وکړو نم عبادت وکړو نم چې ده د الله را بللو کړ په سختۍ وکي او الله چې تاسو ته توحید تر بللې وي تاسو ونه مانو نو فقط کذبتم تاسو تکذیب وکړو فسوف یکون لزاما زر دې چې به د عذاب نه خطه په تاسو پوری